غم اوس د لنډو کو د دنګو وکړو او چاره به څه د غنم رنګو وکړو او دا ښکلې هسې په موږ کبر کوي راځئ چې مینه د بدرنګ یو چکچک به ورله وکړو ټول دوستانو نو اسداباد ښار کې د چغان پارک هغه سیمه چې ډیره مشهوره ده د سیل سیاحت او تفریح لپاره ورته ډیر ځوانان راځي ښه غرمه ډوډۍ تاسو یو ځای وخوړه دا څلور ونه یو ځای وئ چا ډېره ډوډۍ وخوړه پلوان چا پهلوان دې ډېره ډوډۍ وخوړه دوستانو بیا هم ستړي مشئ طبعا اختر دی او د اختر شپې ورځې داسې دي چې ملګري دوستان بنډارونه کوي چکرې وایي ګرځي خو ولې داسې خلک هم شته دی داسې ځوانان هم شته دی چې هغوی سره د خپل غریب غربا بېوزله او د یتیمو غم دی او د هغوی په غم باندې اخته دي مې اسداباد ښار کې ولیدلی چکر ته راوتلی سئ خو لباسونو ته چې ګورم د نورو ملګرو هغې ته چې ګورو یو رنګ دي لکه چې د چا ذوق جوړ نه جوړېده ستاسو درد صاحب مخکې ساعت کې موږ رشقه کې راتلو لاون صاحب ته مې ویل مالا مخکې به یې خوند کوو دا جوړې به چې ملګري یو شان کولې خو زما اوس نه خوښېږي بسم الله الرحمن الرحیم د ځلا ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو سلامونه نیکې هیله او احترامات مې ومنئ په دې هیله باندې چې د اختر لومړۍ ورځ مو په خیر خوشحالۍ سره تر دې وخته پورې رسولي وي درنو دوستانو تاسې ټولو درنو لیدونکو ته د اختر د لوی اختر لومړۍ ورځ ډیره مبارک وي دوستانو زه نن اسداباد ښار ته راوتلی یم او دلته ډېری ځوانان د سهار له مخې په قربانیو کې مصروفه وو نو اوس مې ښه وګڼله چې اسداباد ښار کې له غرمې وروسته دلته د دوی سره خبرې اترې وکړم د دوی د اختر په اړه د هغوی نه پوښتنې وکړم او د دوی تر څنګ دا چې د قربانیو اختر دی په دې اړه موږ سره غږېږو نو اسداباد ښار کې زموږ سره پاتې شي او زموږ دا خپرونه تر پایه تعقیب کوي
سلام شي وروره اختر دې مبارک شي ستړي مو شي اختر مبارک شي ستړي مو شي اختر مبارک شي خیر راغلی. نو دوستانو ملګري څلور وانه راوتلي دي له خیره سره د اختر خوښي به لمانځي او نو دوی به طبعا مصروف او اوس روزګار شوي دي. خو دا چې دوی څلور وانو ملګرو ولې یو رنګ جامې نه دي کړي ولې یو رنګ واسکټونه نه دي کړي په دې اړه د دوی سره پوښتنې کوم. وروره ستړی مو شو په خیر راغلی مهرباني نوم دې راته واخله او د اختر لومړۍ ورځ تر دې وخته ډېره زیاته مننه په لومړي سر کې تاسو او ستاسو د راډیو ډېره زیاته مننه کوم چې خپرونه سازوئ. نوم مې ظاهر شاه شریف دی د کونړ د مرور ولسوالۍ اوسېدونکی. لومړۍ ورځ تر دې وخته په خیر تېرېږي؟ شکر دی الحمدلله په خیر تېرېږي. قرباني وشوله خیره؟ وشوله. غوښې خو به دې خوړلې؟ یاره اوس ګزاره مو کړه ډېره. ډېره مننه وروره مهرباني تاسو هم راته نوم واخلئ. سلامونه تاسو ته او زما نوم خالد همدرد دی د کونړ مرورې ولسوالۍ څخه. ډېره مننه. اختر لومړۍ ورځ ښه ده انشاءالله؟ انشاءالله ډېره ښایسته روانه. ډېره زیاته مننه. لونګ یم او د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا ورور لږ موږ نه خفه دی نه پوهېږم څه رانږدې شه راځه ته هم ځان وښیه مهرباني. نصرت یم کونړ ولایت مرور ولسوالۍ. نصرت الله نو ملګري راوتلي دي له خیره سره دوی به د اختر خوښي لمانځي له ملګرو سره یو ځای. خو دا به چې څنګه یو رنګ جامې نه دي کړي ولې داسې هر چا لباس بیل بیل ذوق یې بدل دی. نو په دې اړه به شرقي صاحب نه پوښتنه وکړو. مهرباني وروره دا راته ووایي څلور واړه مې اسداباد ښار کې ولیدلی چکر ته راوتلی سئ خو لباسونو ته چې ګورم د نورو ملګرو هغې ته چې ګورو یو رنګ دي لکه چې د چا ذوق جوړ نه جوړېده ستاسو سره. درد صاحب مخکې ساعت کې موږ رشقه کې راتلو لونګ صاحب ته مې ویل مالا مخکې به یې خوند کوو دا جوړې به چې ملګري او شان کولې خو زما اوس نه خوښېږي لکه ډېره خوند نه راکوي. ستا یوازې نه خوښېږي؟ نه مې خوښېږي. زه به دې منځ کې ودرېږم دې منځ کې به زه ودرېږم چې خبرې ښه مطلب ستا نه خوښېږي؟ نه مې خوښېږي. او ستاسې؟ زما ښه خو دا چې ملګري یو شان دي یو رنګ جامې یو ډله ډېر ښه نه ښکاري؟ ډېر ښه ښکاري خو بس حالات داسې دي چې څوک په یو طرف څوک په بل طرف باندې نو په دې خاطر راجوړېدلی نه شي. مقصد ملګرو مشوره یو شي. خو ویښتانو سټایل خو د نورو ملګرو سره لږ متفاوت دی لکه چې خرچه به ډېره کوي. شوقي د ویښتانو که نه؟ همدغه خبره ده او شوقي. ښه ډېر ښه. لونګ قلندر شاه تاسې راته ووایي اختر لومړۍ ورځ څنګه تېرېږي له خیره سره قرباني مو وکړله غوښې غریبانانو ته مو ورکړې خپله مو وخوړې که څنګه؟ بالکل وروره نو د اختر لومړۍ ورځ ډېره خوندوره او ښایسته روانه تر دې دمه او قرباني موږ هم وکړله او هغه کسان بېوسه کسان چې دي اړمن کسان چې کوم وو په هغو باندې هم زموږ داسې یو څه لاسنیوی ورسره کړی د خپله قرباني چې کوم ده د هغو برخه پکې هم موږ کړې ده. هغه خلکو ته پیغام څه دی چې هغوی خپل چم ګاونډ کې غریب غربه خلک لري یتیمانان لري بېوزله خلک لري تر څو هغوی سره قرباني کې همکاري وکړي؟ نو پیغام مې همدغه د وروره چې دغه اختر چې کوم دی دا د هر سړي یعنی شخصا نه دی د ټولو شریک اختر د مسلمانانو یو الحمدلله. نو هغه شتمن بډایه خلک چې کوم دي دغه قرباني کوي هغه کسان چې ډېر اړمن دي وس یې نه کېږي چې دغه قرباني وکړي نو په خپلو خوشحالیو کې یا به دغه قرباني وکړي دوی ته هم برخه ورکړي دوی هم د ژوند کولو حق لري دوی هم خوشحالي ته اړتیا لري نو دغه به یو همکاري او یو لاسنیونه وایي باید چې وي کړي دوی. شرقي صاحب ځوانانو ته پیغام څه دی؟ ډېری ځوانان په دې شپو ورځو کې چکر ته راځي بعضې موټروانان چې هغه یو سرکشي کوي تیز یو رقم ته شوخي کوي هغوی ته څه پیغام دی؟ ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې په قلار لاړ شي ملګري دوستان کې درسئ هغه وایي چې سپیډ ووهنه باید سپیډ ونه وایي په قلار راشي ځان به خو کې نور خلک به خو کې خفګان به هم جوړ شي نو په دې باندې زما پیغام دی چې په قلار او په حوصله لاړ شي اختر په غم نه شي. ډېره زیاته مننه. نو موږ به اوس دې څلور واړو کې ذوق امرامین مې چا سره ځو له خیره غرمې ته؟ مشکل نشته ما سره بل کور لږ نږدې دی. د چا کور نږدې؟ کور نږدې دی. د دې که نه؟ ګب لګی سور تعقیم چکر دلته راغلی. ښه چکر ته راغلی. ته څه نه وې بیخي؟ لاړ به موږ سره ولاړ شو یو شی. ته به ډېر لرې که نه؟ نږدې دی ښه ډېره زیاته مننه. دوستانو سره مو شوخي وکړه کور مو ودان. تاسو ته ښه اختر باقي خوشحاله شېبې ولرئ. موږ به نورو ملګرو سره وغږېږو هغوی سره به د خوشحاله وکړو. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ کور مو ودان. ډېره مننه آباد اوسئ. دوستانو لام په اسداباد ښار کې وګرځو هغه میله ځایونو ته ځو هغه ځایونو ته ځو چې هلته ځوانان راجمع کېږي ماشومان راځي هلته د اختر خوښي لمانځي. زموږ سره پاتې شئ او دا خپرونه تر پایه تعقیب. درنو دوستانو دغه ګلالي ماشومان او دغه ځوان ورسره ملګری دوی اسداباد ښار ته راوتلي دي دا چې دوی د کوم ځای نه راغلي او اختر یې څنګه پیل کړی دی
لومړۍ ورځې تر دې وخته پورې څنګه شروع کړې ده دوی سره په دې اړه باندې غږېږو. وروره ستا څه نوم دی؟ ابوبکر. ابوبکر. اختر دې مبارک شه. ساری مبارک شه. څنګه اختری دې کړی و؟ او څه شی ملال کړی و؟ مال ملال کړی. او نوم دې چیرې؟ ابوبکر. ابوبکر خانه. کوم ځای نه راغلی؟ چغان. چغان چکر باندې ملګرو سره راغلی که نه؟ او کوم ملګري در سره دي؟ علي، هارون، واحد الله. هارون کوم یو دی؟ هارون هغه زما همنامې دی که نه؟ او ته څنګه یې؟ صحت دې څنګه دی پیره؟ شکر دی بالکل جوړ یې؟ خیر دی. څنګه جامې هم د چا په خوښه داسې یو شانتې کړي دي؟ ټوله په خوښه یو شان. لکه د ټولو خوښه وه؟ څوک خو پکې ناراضه نه و؟ ته خو پکې ناراضه نه وې؟ نه. نه. جامې او واسکټونه دا ټول بس یو غوښتنه وه. د چا ډېره غوښتنه وه چې یو شان جامې کوو؟ ټول. نه د ټولو خو به نه وه. هارون خو وایي زما نه وه. د هارون غوښتنه وه؟ ستا غوښتنه وه؟ ښه ملګري خو بیا ستا غوښتنه پوره کړې ده. ښه تاسو کې خپل خپلوانو کره څوک تللي وو چې تللي هلته مبارکۍ دپاره ته تللی وې؟ او ټول. چا کره تللي وې؟ رورین کا تر زامن کا ترین. او چا له خرچه درکړې ده؟ او چا درکړې رښتې وې؟ دروغ وې که نه؟ هر وې چې دروغ وې. تا له خو به چا نه وه درکړې رښتې؟ او تا له؟ نه نه. کور کې پلار ورور هغې خو به درکړې؟ څو روپۍ درکړې؟ 200. 200 ماشاءالله ډېره خرچه ده که نه 200 روپیه؟ تا خو به چا له خرچه نه وه ورکړې د اختر ماشومانو له؟ نه. او درنه غوښتې هم نه وه؟ نه. ماشاءالله ځوانان راغلي دي له خیره سره دوی نو یو هوټل کې ناست وو او څه هم څکېدل هوټل کې رښتې؟ څه هم خوړلي؟ هم شربت. هم شربت هم وڅښلو؟ 181 جوس هم انتخاب کړی و نو دلته راغلی که نه؟ او وروستیو کې څه پیغام لرئ هغه خلکو ته هغه ځوانانو ته چې هغوی د اختر ورځې لمانځي بې احتیاطي کوي په ځان باندې پام نه کوي په کورنۍ ټولنې باندې پام نه کوي هغوی ته څه پیغام دی؟ هغه ته مې دا پیغام دی چې بې ځایه چکر مو او یو تیز مزې کړی دا کې په احتیاط باندې چکر. غوښه هم ډېره مه خورئ که نه؟ او تا خو به ډېره نه وه خوړلې؟ نه. ښه غرمه ډوډۍ تاسو یو ځای وخوړه؟ او دا څلور رانه یو ځای وئ؟ او چا ډېره ډوډۍ وخوړه؟ پهلوان. چا؟ پهلوان. دې ډېره ډوډۍ وخوړه؟ او ته رانږدې شه دې خوا دا خوا وړه. دا خلک څه وایي دې ډېره ډوډۍ وخوړه رښتې؟ او رښتیا څه وایي؟ لکه مطلب دا دی نار پېښې دي بېچارهګان نو. نه نار خو مې نه دي برېښي. ښه خو لږه یې خو یې خوړلې ده. ډوډۍ مې خوړلې ده بدري. چا دې له 2 جوسه راواخیسته؟ پهلوان له 2 جوسه. ښه نو دوستانو په ملګرو کې طبعا یو نیم داسې شوخ ملګری وي چې هغه داسې وي چې یو ملګري پرې راټول یو خندا یو خوله خندا لري. نو په دوی کې بیا هارون دا زما همنامې دی. زه هارون در یم او ستا تخلص چی دی؟ هارون رشید. نو دی په زموږ په ډله کې ډېر شوخ دی او غرمه چې موږ ډوډۍ خوړه ډېره ډوډۍ دي وخوړه که نه؟ او اوس یې جوس هم 2 ګیلاسه څکېدي دي. نو مطلب خبره دا ده چې تاوان ټول یو شانتې کېږي او دا پکې لږ وجود نه غټ دی او دا بیچارهګان خو په یو سوک څپېړه هم مړېږي که نه؟ آفرین. ښه دوستانو ډېره مننه کوو له تاسې چې موږ تعقیبوئ. موږ نور هم ګرځو د هغه ځوانانو سره خبرې کوو چې دوی د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ تېرېږي او اختر یې تر دې وخته پورې په خیر رسوي. تاسو ټول نه مننه کور ودان خوشحاله اوسئ. زه یې ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسئ. ډېره مننه دوستانو. نو موږ سره پاتې شئ. زموږ خپرونه لا هم شته. خپرونه مو تر پای. دوستانو بیا هم ستړي مه شئ. طبعا اختر دی او د اختر شپې ورځې داسې دي چې ملګري دوستان بانډارونه کوي چکرې وایي ګرځي. خو ولې داسې خلک هم شته دی داسې ځوانان هم شته دی چې هغوی سره د خپل غریب غربا بېوزله او د یتیمو غم دی او د هغوی په غم باندې اخته دي. دا څو ورځې زه چې ګورم زما څنګ کې ولاړ زموږ ډېر ګران تکړه او مبارز ملګری غیور صاحب زه چې وینم ډېر په سخته تکلیف کې په دې باندې دی چې دوی د غریبانانو او د بېوزلو خلکو دپاره خصوصا د هغه کورنیو لپاره چې هغوی قرباني نه ده کړې د غوښې راټولولو او بیا پر هغوی باندې د توزیع کولو پرېکړه کړې ده تر څو دوی ته غوښه توزیع کړي. نو داسې خلک هم شته چې هغوی قرباني نه ده کړې او په کور کې نغري ساړه دي. غیور صاحب ستړي مه شئ. بخیر راغلی. ډېره زیاته مننه کوم چې موږ سره خبرې کوئ وخت مو راکړ. ډېره مننه. پیل کې خو تاسو ته په اختر د لوی اختر مبارکي وایم. تاسو ټول هېوادوالو ته د لوی اختر نیکه مبارکي. ډېره زیاته مننه. د څو ورځې مو وینو ډېر سخته تېروئ خواري کوئ د بېوزلو خلکو پر
په دې هڅه کې استې هغوی ته یو څه راټول کړئ ورکړئ څومره هڅه مو وکړه څومره کامیابه شوې ده ډیره مننه دا خو موږ په قدم کې په اسداباد ښار کې د کونړ د ځوانانو د قربانۍ تر سرلیک لاندې یو بشري او خیریه کار د مټې بډ وهلې وي او په لومړي قدم کې 200 بېوزله بې سرپرسته او یتیمې کورنۍ ثبت او راجسټر کړي هغه هم په اسداباد ښار کې پلي وګرځېدلو یو کور سره د کور دروازې یې ټکولې دي د دې خلکو احوال هم اخیستې دي بیا هم ثبت کړي او راجسټر کړي هڅه مو دا وه چې د اختر د لوی اختر په مناسبت باندې هغه ځوانان او ملګري چې قرباني کوي د خپلې قربانۍ څخه یو اندازه غوښه له موږ سره مرسته وکړي او دا به پر هغې کورنۍ باندې توزیع او تقسیم چې چا د لوی اختر قرباني نه وي کړې په هغې کورنیو ته یې ورسوو څوک چې د اختر په دې مبارکه ورځ باندې ډېره مننه غیور صفی ستا په څېر ځوانان ډلې ډلې ملګري شوي دي او چکرې وړي ولې زه چې ګورم داسې زه ډېر یو بل ډول احساس کوم او هغه داسې احساس کوم چې داسې یو احساس داسې یو فکر طبعا نور ملګري به مې در سره یي احساس مو څومره خوښ یاست زموږ فاصله هدف دا دی ارون جانه چې هدف مې دا دی چې په دې وطن کې په دې خاوره کې په ځوانانو کې یو انګېزه ده انتقال دا هېڅ مرسته نه ده 200 کورنیو لاسنیوي په دې وطن کې 4 میلیونه نفوس کې هېڅ کار یې نه دلته نږدې هر دویم کور په داسې ورته وضعیت کې دی چې د هغې د اختر قربانۍ نه کوي زما هدف د دې کار دا و چې په دې وطن کې په دې خلکو کې په دې ځوانانو کې یو انګېزه انتقال شي تر څو په یو بل باندې ودرېږو د یو بل د لاسنیوي لپاره د خپلو خوښیو قرباني یا سکریفای وکړو چې هغه مو قرباني کړو باید د نور د خوښۍ لپاره نو زما هڅه او کوشش دا و نور ملګري دوستان همداسې په دې کار کې بوخت دي ستاسو غوندې ځوانان راسره همکاري کړې ده او ډېر زیات راحت او د سکون احساس کوو په دې چې د بېوزله خلکو لاسنیوي کوو ډېره مننه ډېرې هغه کورنۍ چې هغوی قربانۍ نه کوي چم ګاونډ کې ډېر حیوانات خلک لري ستاسو لاسرسي هغوی ته نه دی چې هغوی ته لاسرسي ورسېږي هغوی ته ورسوي پیغام دې ورته شي زما خو پیغام دا دی چې هر چا قرباني کړي هر څوک په خپل چم ګاونډ کې غریب او بېوزله او یتیم او بې سرپرسته کورنۍ لري باید هغې د خپلو غوښې څخه غوښه قرباني دا نه ده چې یوازې مالونه حلال کړي سړی نوې جامې واغوندي دا اختر هغه ورځ دی چې یو څوک د خپل چم ګاونډ بېوزله او بې سرپرسته کورنۍ لاسنیوي وکړي د هغې څنګه چې ستا په کور کې غوښه او دې باندې دې باید داسې د بېوزله یتیم بې سرپرسته کورنۍ په کور کې هغه ورځ به موږ تاسو په اختر یو خدای نخواسته هغه ورځ دې خدای نه راولي چې ستاسو په ګاونډ کې یو یتیم یو بې سرپرسته یو بېوزله کورنۍ د اختر په ښایسته او د خوشحالۍ په ورځ باندې خپلې وختې کوي او په وخت ته ناست دي داسې ورځ دې خدای نه راولي خدای دې وکړي چې په یو بل باندې ودرېږو یو بل لاسنیوي وکړو لکه شوخي به وکړي غیور صفی کور کې مشر دی البته وروسته د خپل والد صاحب نه مېرمن دي کور کې ماشومان څه نه وي چې څنګه ځان له حمله کړی دی او کور ته نه راځي یا قربانۍ کې زموږ سره بیخي اشتراک نه شکر د زموږ خو داسې اجتماعي او دغه کورنۍ ده چې ټول خلک په دې باندې پوهېږي او بل هم پلار هم خپله کورنۍ دې تاسې چې باید داسې کارونه وکړو دا زموږ ستاسو ټولو ایماني او وجداني او افغاني مسؤلیت دی باید ادا کړو خپله د قربانۍ وخت څکلي خپله مې نه ده خو یو چا راوړی ته مې وخوړل ښه مطلب کور ته کور نه ډېر نه وخت کور راغلی ته بس چې جومات ته راغلی یم لمونځ ته راغلی یم هغې نه وروسته کور ته ځم ډېره مننه خوشحاله خیر ډېره مننه ډېره زیاته مننه درنو دوستانو غیور صافی و چې خبرې تاسې واورېدلې زه خو ډېر یو بل ډول احساس کوم داسې چې د 200 غریبو کورنیو هغه نغرۍ چې هغه په دې اختر کې هم نه و ګرم شوی او د هغوی په دیګ کې غوښه نه ده پخ شوې نو طبعا نن شپه او د غرمې به 200 کورنۍ په دغه غوښې باندې مشهورې وي دا د دغه شان دي ځوانانو هڅې دي تاسې هم که چېرته په خپل چم ګاونډ کې غریب یتیم او د دې تر څنګ بېوزله خلک لرئ کوشش وکړئ چې د اختر په دغه شپو ورځو کې د هغوی لاسنیوي وکړئ او په دغه برخه کې د دوی سره قدرمنو دوستانو بیا هم ستړي مشئ اسداباد ښار دی او اسداباد ښار کې زه نن همدا اوس راورسېدلم د چغان پارک ته دلته نو د چغان پارک ته هم ډېری ځوانان راځي ماشومان راځي د سیل سیاحت او تفریح لپاره دلته هم د اختر لمانځنه ډېره ښه وي او ډېر ځوانان دغې پارک ته راځي تر څو
د اختر خوښي ولمانځي. زو په پارک کې د ځوانانو سره خبرې کوو چې هغوی څنګه اختر یې پیل کړی دی، دوی څنګه اختر لري، دغه شان د حال احوال دی. خو موږ سره پاتې شو خپرونه تعقیب. نه دا سړی خو به کېږي هغسې نه ځو بېټي ګټه نه ځم. دا واخله دقه نه هسې نه ځم په تا به نه ځم زما نه ځم هغسې بیا نن نه وځم خدای که ونه وځم په خدای که ونه وځم ورته نن نه وځم بیا که نه بیا ځم نو په تا به یې در کومه که نه نو هغه ویډیو کې راځي او بیا جنجال پکې راځي دا کار نه خو اوس ورته دا باید دا ټول ځوانان بیا به څه ووایي چې دا څنګه چلې دوی نه خیر دی فرق نه کوي. خو ټیکټ مې واخیسته بیا راځه دوستانو. نو اسداباد ښار کې د چغان پارک هغه سیمه چې ډیره مشهوره ده د سیل سیاحت او تفریح لپاره، ورته ډیر ځوانان راځي. دغه ورور هم د خپل وروره مهرباني دلته راشي خپلو ماشومانو سره د چغان پارک ته راغی. ستړی مه شې، په خیر راغلی وروره، اختر دې مبارک شه، عبادات قرباني دې قبوله شي. امین که ستاسو سره زوی به دي او الحمدلله زوی ماشومان در سره ډېرو راغلي ومې لیدلې. څنګه د اختر خوښي مو څنګه ده؟ لومړۍ ورځ په خیر تېرېږي شکر ده الحمدلله امن دی. او بله خبر دا ده چې هوا موسم هم ښه برابر دی بس مازدیګری تقریبا نو خوشحاله شو په راتلو سره دلته چې ډېر خلک راغلي دي. چغان پارک ته مو ماشومانو ته چکر ورکړه، د دوی غوښتنه وه که نه ته خپله د دوی غوښتنه وه او بلکل ښه نور کله مخکې راغلي یاستئ؟ او راغلي قرباني خو به مو کړې وه؟ قرباني مو کړې وه الحمدلله. څنګه قرباني څنګه وه ورځ تر دې وخته پورې څنګه تېره شکر الحمدلله قرباني هم ښه وه، ورځ هم تر دې دمه ډېر شکر ده الحمدلله ښه روانه ده. امید مې ده چې نور به هم ښه وي. څنګه چغان پارک انتخاب کړ چې دلته راشئ؟ بس مازدیګری ده او بل یو خټه کې دا ده چې نږدې ده ښار ته، ماشومان هم کولی شي پر سهولت سره راشي او بېرته په ټایم سره ورسېږو خپل کور ته. نو په دغه وجه باندې دا زم انتخاب. ډېره مننه، تاسو ته ښه چکر غواړو، ښه تفریح، خوشحاله اوسئ. دوستانو ملګري دلته ګڼ ولاړ دي، دغې ځوانانو سره هم خبرې کوو. ستړی مه شې، په خیر راغلې. راځه څنګه یې؟ صحت دې ښه دی؟ اختر دې مبارک شه. صحت دې ښه دی؟ او ډېر ښه. څنګه اختر دې تر اوسه پورې په خیر تېرېږي؟ هو په خیر تېرېږي. کوم ځای نه راغلی چغان پارک ده؟ برنرنګ نه راغلی. برنرنګ نه دلته راغلی چکر ته ملګرو سره راغلی. نور ملګري کومه دي؟ ملګري همدا دي دا څوک چې بل نه. ښه د دې ټول ملګري راشئ، راشئ د دې ټول ملګري دلته راشئ، راشه راځه هسې ودرېږه، راځه راشه تاسو هم راشئ ځوانانو، تاسو هم راشئ. څنګه په برنرنګ نه رالې که نه؟ برنرنګ کې د اختر خوښي څنګه ده؟ څنګه تاسو ولمانځله؟ هلته داسې میله ځای شته نشته دی؟ څنګه دلته هو میله ځای شته ښه ځای دی. هلته وګوره لطفا. میله ځای شته ښه ځای دی، نارنګ ښه ځای دی. ښه نو تاسو کې د دې ډلې مشر څوک دی؟ چا راوستی؟ دا دی ختئ ستړی مه شې. څنګه یې راوړاندې شه؟ څه نوم دې دی؟ یاسر خانه ناصر تاثیر به ډېر د ملګرو باندې ستا که نه؟ ښه څنګه قرباني م کړې وه؟ ته هم د برنرنګ یې؟ چغان پارک ته راغللی، چا انتخاب کړو دا چغان پارک؟ تاسو سره ملګري هم دي که نه؟ ښه ډېره مننه دوستانو. نو ملګري راغلي دي او دوی هم بانډار کوي، خوښي کوي، خوشحالي کوي. د نورو ځوانانو سره هم خبرې لرو، د نورو ماشومانو سره هم خبرې لرو. زموږ دا خپرونه تاسو تر پایه تعقیب کړئ. ډېره مننه. ښه شو هغه شاعره
سلام علیکم. ما ستړي مشه ولوکې ستړي مشه کینې زه هم دې ستاسو خوا سره کینم ښه. څنګه صحت دې ښه دی؟ قلاره په خپله ښه یې. چغان پات ته راغلی نو؟ او چغان کوم ځای نه؟ د ننګرهار ولایت. ننګرهار ولایت نه راغلی؟ څه وخت راغلی؟ سهار راغلی. سهار. دا څنګه غمجن موزیک هم چالان کړی؟ بس نو ته څنګه یې؟ ته هم دې سره ملګری یې؟ شکر ہے خیر ننګرهار نه راغلی ته؟ نه زه د شیګل یم. شیګل دا به لږ ساعت بند کړو. نعتونه به ګورو. ښه نو څنګه جلال آباد کې اختر هم څنګه و؟ سهار چې کور نه راووتې همداسې سیده راغلی که نه؟ او اختر خو ښه و خو دلته هم کلی دی وطن هم دی مونږ شنه ځایونو ته شنه ځایونو ته لاړ شو. او بس راوا دي چې راغلی کور کې نه څوک خبر دي چې دا کونړ ته تللی؟ او ټول خبر کور کې به اجازه کور کې به دې غوښه هم نه خوړلې نو ځان دې را رسولی کونړ لکه چې ډېر دې خوښېږي کونړ مې ډېر. او دا دې ملګری دی؟ دا ملګری دی. ښه د پرې ملګری دی که نه؟ نو څنګه دوه په دوه راغلی سي؟ نور ملګري نه و؟ نه نور نه وم او دا نور ملګري خو شته دی؟ نور شته دی ډېر شته دی خو هغې سره نه شته. نو دا ځوانان خو ټول ستاسو دغه ته راټول شول چې دا خو ماشاءالله ملګري دي او راغلي دي اختر خوښي لمانځي. نو څومره خوښ یې اختر ته او دا ورځ لومړۍ ورځ تر دې وخته پورې څنګه تېره شوله؟ شکر الحمدلله ښه تېره شوله. ټالونو کې م چکرې وخوړلې وګرځېدو را وګرځېدو بس په خیر روانه. او سبا د څه پلان لرئ خیر چېرته به چکر وې نور ملګري به یینې نه به یینې؟ سبا ته به انشاءالله نورستان طرف ته ځو. نور ملګري ډېر. ښه د نورستان پلان هم جوړ کړی؟ اوس ته د دیو کره میلمه که نه نور خپلوان دې شته؟ هو ماماګان مې هم شته او دیو کره هم راغلی دا فلحال خو دیو کره. ته څنګه یې ستا حالات څنګه دي؟ زه والا شکر دی خیر دی. سړي ته دې چکر ورکړی دی نو که نه ته یې راوستې که تا راوستې اوس نه پوهېږم. دا ما راوستی دی. نو دا خو ننګرهار نه راغلی دلته او ټول شیګل نه راغلی؟ شیګل نه ما بیا دلته راوستی. ښه شیګل ته درغلی و اول؟ د سبا انشاءالله نورستان چکر وکړو. قربانۍ غوښې خو دې پرې وخوړې؟ شکر دی بس ټول ځایګانې مې کړي دي. ډېرې وخوړې که لږې غوښې رښتې وي؟ بس لږه یې وخوړم. څه یې رښتې؟ او لږه مې وخوړه لږ طبیعت مې خراب و ګاډي کې را. طبیعت خو دې داسې خراب دی چې خبرو نه معلومېږي چې طبیعت دې خراب دی که نه؟ ښه نو څه پیغام لرئ ځوانانو ته هغه ځوانانو ته چې هغوی د اختر خوښي بل ډول لمانځي؟ ځینې ځوانان دي هغوی چکرې وایي خو ډېره شوخي کوي موټرو باندې د دې سره علاوه نور شوخي ډېره کوي بد ګرځي هغوی ته دې څه پیغام دی؟ باید چې ښه وګرځې موټرو کې ځې سرونه نه راوباسي په قلاره په تبه ناستې پوه شول سندرې نه غږوي بل شی نه غږوي وایي ته خو به لږې لږې غږې مونږ خو هسې لږې نه ځای بې ځای ونه ګرځي وادي اورېده ټالونه ته ګوتې متې ونه نیسي پوه شو ممکن چې اختر پې په غم او احتیاط دې کوي احتیاط دې کوي ډېره مننه خوشحاله اوسې کور ودان چې موږ سره مو خبرې وکړې کور ودان مننه ته خو نور څه نه ویل نه لرې څه شعر ټپه شي خو دې نه ده زده یو شعر خو راته وایي یو شعر وایي دوستانو یو شعر به دې واورو وایي غم اوس د لنډو کو د دنګو وکړو او چاره به څه د غنم رنګو وکړو او دا ښکلې هسې په موږ کبر کوي راځئ چې مینه د بدرنګ یو چکچک به ورله وکړو ټول شعر دې زده دی یو به دې بل هم زده او ستا او بل څوک چې وی تاسو کې دا ولاړ کسان راشه ښه دوستانو ته پاتې دغه بیداره ښه نو دوستانو ماشاءالله ملګري خو چکر ته راغلي وو او د چکر نه خوند واخیسته ته څنګه رامخته شوې ته راځه ما سره یو دوه خبرې وکړه ته راشه راځه څوک ښه نو نور ملګري به پیدا کړو هغوی سره به خبرې وکړو به تاسو ټول کمرې ته یو دا لاس وخوځوئ یا دغه شان
درنو لیدونکو اسداباد ښار کې د اختر لومړنۍ ورځ وه چې موږ د خلکو ځوانانو او همدارنګه د کوچنیو ماشومانو سره په بېلابېلو میله ځایونو کې خبرې اترې وکړلې. دا چې موسم ښه نه دی او هوا ډېره زیاته باراني ده نو موږ په همدې ځای باندې خپله خپرونه راټولوو. دا وه زموږ د اختر د لومړۍ ورځې خپرونه چې ما هروندر تاسو ته وړاندې کړه. تر یو بلې خپرونې چې ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم اجازه درنه اخلم. هر چیرې چې یاست ښاد آباد سوکاله او سرلوړي اوسئ، ښه او خوشحاله اختر ولرئ د خپلو کورنیو سره.